د کندوز روان امنیتي وضعیت د دې ولایت خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز یو شمېر اوسېدونکي د ولایتي شورا غړي او د مدني ټولنو فعالان وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې نامنو یو ځل بیا زور اخیستی دی او دې مسلې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. د هغوی په وینا چې مرکزي حکومت او د دې ولایت سیمه اداره د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي. په کندوز کې دا دویم ځل دی چې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې لوی عملیات پیلېږي. یو دفعه د شفق په نامه عملیات پیل شول چې موږ کندوزیانو شاهدان یو چې هېڅ لاسته راوړنه نه درلودله او ودرېدل. دویم ځل بیا د پامیریو په نوم باندې عملیات پیل شول چې دا عملیات اوس هم درېدلي دي او هېڅ لاسته راوړنه نه لري. واقعا د کندوز ښار د لوی امنیتي ګواښ سره مخ دی او اوس هم د ښار په 2 کیلومتره کې وسلوال طالبان فعال شتون لري. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړي بیا وایي چې په دې ولایت کې څو ځلې تصفیې عملیاتونه ترسره شول خو لا هم د دې ولایت ډیره سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. بل خوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 808 سپین زر زون عمومي قماندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال د کندوز خلکو ته ډاډ ورکوي چې وروسته له دې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د خلکو پر وړاندې هیڅ ډول ستونزې نشي جوړولی. ما در این نزدیک پلان امنیتی کمربندی قندوز یعنی کمربند قندوز تقریبا تکمیل است. راههای رفت آمد دشمن تثبیت شده، در تمام پوسته های بزرگ یعنی بیزا ایجاد شده. بیز اردو د کندوز ښار د اوسیدونکو په وینا چې د دې ولایت دوم ځل سقوط نه را په دې خوا څو ځلې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې تصفیې عملیاتونه پیل شول خو لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډه کې فعاله حضور لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.